سرور دانش ویلي چې نړیوالې ټولنې طالبانو ته مشروعیت ورکړی دی. د کابل حکومت د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي چې طالبان نه دي بدل شوي او په وینا یې د ځینو سیمو له نیولو وروسته څرګنده شوه چې د یادې ډلې افکارو هیڅ تغییر نه دی کړی. هغه زیاته کړې یوازینی تغییر چې راغلی هغه دا دی چې نړیوالې ټولنې طالبانو ته نسبي مشروعیت ورکړی او له همدې امله دغه ډله ځان ته د فاتح فکر کوي. دانش د تیر په څیر یو ځل بیا په طالبانو تور پورې کړی او ویلي دي چې د غزنی له مالستانه د کندهار تر سپین بولدک پورې طالبانو عامه تاسیسات نړولي خو طالبانو په مکرره توګه دا ادعا رد کړې ده. دانش ټینګار وکړ چې اوس نړیوالې ټولنې هم دا درک کړې چې طالبان د سولې اراده نه لري او یوازې د جګړې له لارې خپلو اهدافو ته رسیدل غواړي. دا وروسته تر هغه چې طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد نږدې 195 ولسوالۍ ګڼ شمېر نظامي مراکز، وسلې، مهمات او وسایط تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي.